تاسو ته زه یو ویډیو پلی کوم. تاسو وایاست چې په دې ویډیو کې څوک دی. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. ټول یې پیژني چې د امریکا پخوانی رئیس جمهور باراک اوباما دی. که زه وایم چې دغه ویډیو کې باراک اوباما خپله نه دی، تاسې یې منئ؟ Like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. دا ویډیو یو امریکایي جورډن پیلی جوړه کړې ده او په دې ویډیو کې د ډیپ فیک په نوم له ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل شوې ده. د ډیپ فیک ټکنالوژي څه ده، په کومو ځایونو کې کاریږي، ګټې او تاوانونه یې څه دي، په دې ویډیو کې وګورئ. ډیپ فیک د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي یوه برخه ده چې ډیپ له ډیپ لرنینګ څخه اخیستل شوی او فیک د جال په معنا دی. دغه ټکنالوژي د 2019 په اخره کې رامنځته شوې. د دې ټکنالوژي په مرسته یو کس کولی سي چې د یو شخص جعلي ویډیو، انځور یا اواز په داسې ډول جوړ کړي چې د اصلي او جعلي ترمنځ توپیر یې ډیر ستونزمن وي. لکه څه ډول چې انځورونه د فوټوشاپ په مرسته جعلي جوړیږي یا په داسې ډول ایډیټیږي چې د اصل او جعلي توپیر یې نه کیږي. اوس د ډیپ فیک ټکنالوژي په مرسته اواز او ویډیو هم جوړیدای سي. ډیپ فیک په ډیرو طریقو جوړیږي. یوه طریقه یې داسې ده چې پکښې د مصنوعي ځیرکتیا 2 کمپیوټرونه داسې عیاریږي چې یو له بل سره سیالي کوي. یوه کمپیوټر ته چې جنریټر بلل کیږي د یوه کس ډیره زیاته ډیټا یا په عامه اصطلاح معلومات ورکول کیږي او دغه کمپیوټر د دغې ډیټا څخه په استفاده د هغه کس جعلي ویډیو جوړوي. همدغه ویډیو یو بل سیسټم یا کمپیوټر ته چې ډسکریمینیټر نومیږي استوي. د ډسکریمینیټر کار دا دی چې دغه ویډیو وګوري، تحلیل یې کړي، هغه برخې چې جیل پکښې معلومیږي بیرته جنریټر ته وښوي. دغه عملیه د هغسې روانه وي تر څو جنریټر داسې ویډیو تولید کړي چې له اصل سره یې توپیر کول خورا ډیر ستونزمن او حتی په ځینو حالاتو کې پرته له ځانګړو ټکنالوژیکي وسایلو ناشونی وي. د دغې ټکنالوژي یوه کوچنۍ بیلګه چې موږ ورسره اشنا یو فیس اپ دی چې یو وخت په ټولنیزو رسنیو خورا مشهور و. که څه هم دغه ټکنالوژي په ځینو ځایونو کې لکه سینما او ګیمونو کې په سمه توګه کاریږي، خو په ډیرو ځایونو کې یې کارونه ساینسپوهانو ډیره خطرناکه بللې او کیدای سي د انسانانو لپاره ډیرې ستونزې وزېږوي. د بیلګې په ډول په 2019 میلادي کال کې د ډیپ فیک ټکنالوژي په مرسته د مشهورو کسانو غیر اخلاقي ویډیو خپرې سوې. د ډیپ فیک ټکنالوژي په دغه برخه کې کارونه کارپوهان او عام خلک خورا په تشویش کې کړي دي. همدارنګه په 2018 کال کې د بلجیم یوه سیاسي ګوند د ټرمپ داسې یو وینا خپره کړل چې بلجیم ته پکښې ویل کیږي چې د پاریس د چاپیریال ساتنې له معاهدې څخه ووځي. خو ټرمپ هیڅکله دغه وینا نه وه کړې، بلکې دغه ویډیو د ډیپ فیک په نوم له ټکنالوژۍ څخه په استفاده جوړه شوې وه. د ډیپ فیک په وسیله یوازې ویډیو نه بلکې جعلي اواز هم جوړیدای سي چې یو څو ساعتونه یا دقیقې وخت نیسي. د اواز په برخه کې دا ټکنالوژي کیدای سي چې په صحیح ډول په طب او نورو برخو کې سمه ګټه ترې واخیستل سي او د انسانانو د ګټې لپاره وکاریږي، خو د ویډیو په شکل ناوړه ګټه هم ترې اخیستل کیدای سي. په 2019 کې په امریکا کې د یوې ټکنالوژیکي ادارې کارکوونکي ته د کمپنۍ د مشر په اواز یو وایس میل راځي.
په وایس میل کې د کمپنۍ رئیس له خپل مامور څخه د عاجلې همکارۍ غوښتنه کوي او ورته وایي تر څو د کمپنۍ یو سوداګریز معامله ژر تر ژره وکړي. وروسته چې مسلکي کسان غږ څېړي معلومیږي چې هغه د کمپنۍ د مشر اواز نه بلکې د ډیپ فیک ټکنالوژي په واسطه جوړ شوی اواز دی. د دې ټکنالوژي تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د نورو پرمختللو ټکنالوژیو پر خلاف په ډیرې اسانۍ سره څوک کارولی سي، یعنی عام اشخاص یې پرته له زیات مصرفه او یا هیڅ مصرفه استفاده کولی سي. له همدې کبله د دې ټکنالوژي په مرسته ویډیوګانې ورځ په ورځ زیاتیږي. په 2019 کال کې په دغه ټکنالوژي جوړې سوي 7964 جعلي ویډیو وې، خو 9 میاشتې وروسته دغه شمیره 14687 ته ورسېده. کله چې دغه ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی، د دې ټکنالوژي په مرسته د جوړو سوو ویډیو پیژندنه اسانه وه، خو د برکلي پوهنتون د ډیپ فیک ټکنالوژي کارپوه وایي چې دغه ټکنالوژي اوس په بې حده تیزۍ سره پرمختګ کوي چې اوس یې له اصلي ویډیو څخه پیژندنه خورا سخت کار دی. تر 2019 کال څېړنې ښیي چې په انټرنیټ کې د دغې ټکنالوژي په وسیله جوړې سوو ویډیو له جملې څخه 96% یې غیر اخلاقي ویډیو دي. د غیر اخلاقي ویډیو ترڅنګ بله لویه ستونزه چې دغه ټکنالوژي یې زېږولی سي د یوه هیواد د سیاسي حالاتو ګډوډول دي. د امریکا یو سناتور مارکو روبیو وایي مخکې چې کوم چا غوښتل امریکا ته خطر متوجه کړي د اټوم جنګي تیارو او میزایلونو اړتیا وه، خو اوس یوازې دې ته اړتیا ده چې د ډیپ فیک په واسطه یوه ویډیو جوړه کړي او د ټاکنو په وخت کې ستونزې جوړې کړي او سیاسي ګډوډي رامنځته کړي. دا ټول خطرات یوازې په تیوري او کتابونو کې نه دي لیکل سوي، بلکې له اوسه په ځینو هیوادونو کې سیاسي ستونزې پیښې کړي دي او بیلګې یې موجودې دي. یوه بیلګه یې د ګابون ولسمشر علي بانګو دی چې د 2018 کال په اخر کې له څو میاشتو څخه ولس په رسنیو نه و لیدلی. په خلکو کې اوازه ګډه سوه چې ولسمشر سخت ناروغ دی او ځینو ویل چې مړ سوی دی. له دې اوازو وروسته حکومت اعلان وکړي چې ولسمشر به د نوي کال د لمانځنې په ورځو کې ولس ته پر تلویزیون وینا وکړي. کله چې د نوي کال د لمانځنې پر مهال پر تلویزیون وینا وکړل، وینا یې غیر عادي ول. په ویډیو کې د ولسمشر د بدن او مخ حرکات نارمل نه وه. په ولس کې بیا اوازه ګډه سوه چې حکومت د ولسمشر په باره کې له ولس څخه معلومات پټوي. نو یوه ستونزه حتما شته. په دې وخت کښې مخالف ګوند اعلان کوي چې دغه ویډیو د ډیپ فیک په وسیله جوړه سوې ده او ولسمشر نور د مشرتوب توان نه لري یا مړ سوی دی. د ډیپ فیک په مرسته د جوړې سوي ویډیو اوازې پر ټولنیزو رسنیو خپرې سوې او په هیواد کې سیاسي حالات خراب سول او پوځ د کودتا هڅه وکړه. د داسې ویډیو جوړونکو پر خلاف څېړونکي لګیا دي چې د دې ټکنالوژۍ په وسیله جعلي ویډیو پیژندنې لپاره لارې چارې ولټوي. په 2018 کې څېړونکو د دغه ټکنالوژۍ په وسیله د جوړو سوو ویډیو تر تحلیل وروسته دا په ډاګه کړه چې په دغسې جعلي ویډیو کې خلک سترګې په غیر نارمل ډول رپوي، یعنې سترګې تیزې یا په ځنډ رپوي. د څېړنې وروسته په څو میاشتو کې جعلي ویډیو جوړونکو دغه ستونزه هم حل کړل. د دې ټکنالوژي کارپوه هاني فریډ وایي چې موږ ناچاره سوي یو. دی وایي څومره کسان چې د جعلي ویډیو پر جوړولو او ښه کولو لګیا دي د هغو کسانو په مقابل کې چې د جعلي ویډیو د پیژندنې په برخه کې کار کوي 100 ځله زیات دي. د ډیپ فیک په وسیله د جوړو سوو ویډیو د کمولو یوه لار کارپوهان قوانین ښیي. دوی وایي چې داسې قوانین باید جوړ سي چې دغه ویډیووې جوړول پکښې جرم وګڼل سي. خو په دې کار کې ستونزه دا ده چې د داسې ویډیو جوړونکو پیدا کول ستونزمن کار دی، ځکه هر څوک کولی سي چې د نړۍ له هر کونجه جعلي ویډیو جوړه کړي او خپره یې کړي. بله حل لاره کارپوهان دا وړاندې کوي چې د ټکنالوژي لوی کمپنۍ لکه ګوګل او فیسبوک باید داسې میکانیزمونه جوړ کړي چې دغسې ویډیووې خپرې نه سي. خو په دې حل لاره کې د بیان د ازادۍ د محدودولو او سانسورولو ستونزه رامنځته کیږي، ځکه امکان لري چې دغه سیسټمونه د جعلي ویډیو سره یو ځای په سهوه سمې ویډیو له سیسټمه لرې کړي.
تر اوسه هیچا د دې ټکنالوژي څخه د ناوړه استفادې ستونزې ته سمه حل لاره نه ده وړاندې کړې. موږ اوس په داسې وخت کې اوسیږو چې تر ټولو سخت کار حقیقت ته رسیدل دي. معلوماتو ته رسیدل یو کلیک او یوه پلټنه غواړي، خو د هغوی حقیقت معلومول ډیر ستونزمن کار سوی دی. تاسې باید د معلوماتو په اړه تل دقیق اوسئ. هغه معلومات یوازې ویډیو نه بلکې کتاب، اواز، انځور او نور هر څه کیدای شي. هر وخت پر هر شي باور مه کوئ او تر څو چې پوره باوري نسي معلومات مه خپروئ، تر څو د درواغو یا ناسمو معلوماتو په خپرولو کې شریک نسي او یا ځان یا ټولنې ته ستونزې جوړې نه کړي.